ډاکټر صاحبانو ټب ډورسالس درته وایم او دغه یو سلایډ په پای ته رسېدلو سره بالاخره زموږ تاسې د نن ورځې لیکچر هم پای ته رسیږي او سبا به د خیره موږ تاسې وایرل انسیپلایټس وایو بکټیریل انسیپلایټس په دې سره پای ته رسیږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده بکټیریل انسیپلایټس په پای ته ورسیږي او چې به شروع کو وایرل انسیپلایټس سبا انشاءالله وایرل او پاراسایټیک دا به د خیره سبا وایو ټب ډورسالس په باره کې تاسې اورېدلي دي تاسې مصطفی لوکوموټر اټکسیا خو مو اورېدلې ده که نه اټکسیا خو خپله پېژنئ اټکسیا څه ته وایي آفرین په لاره باندې صحیح نسي تللی یا په بل عبارت په لاره باندې چې روان وي توازن نسي ساتلی داسې روان وي دغسې دا خلک په لارې باندې سړی له لرې په پیژ دا اټکسیا لري نه یعنې موږ پوهېږو چې کله موږ په لارې باندې روان یو د موږ تاسې د ټولو عضلاتو ترمنځ خصوصا هغه عضلات چې زموږ په اراده کې د یو ډېره ښه هماهنګي ده کوارډینیشن دی ډاکټر صاحبانو پروپریوسیپټرز زموږ تاسې په ټینډنز مسلز اینډ جاینټس کې ډېر ښه یو د بله سره کار کوي صحیح سو او ما درته چې دې مرکز هم په سیریبیلم کې وي نه د موږ تاسې د باډي پوسچر ساتل دا کوچنۍ خبره نه ده ګورې په یوه پښه ودرېږه په بله پښه ودرېږه جمپ او دا وکړه په هر حالت کې موږ خپل توازن ساتلی خو که چېرته دغه توازن خراب سي دا کسان په لاره باندې صحیح نسي تللی حتی چې سترګې پټې ونیسي پښې داسې نه سره یوځای کولی غورځېږي نور داسې ډېر حالتونه لري ډاکټر صاحبانو د اټکسیا کسان اټکسیا لنډه دا دغه حالت ته وایي چې سړی خپل توازن نسي ساتلی لوکوموټر اټکسیا یا ټب ډورسالس دا یوه ډیجنریټیو ناروغۍ ده چې په سپاینل کارډ کې واقع کیږي متوجه یاست ټب ډورسالس څه دی ډاکټر صاحبانو یوه ډیجنریټیو ناروغۍ ده چې په سپاینل کارډ کې واقع کیږي البته یوه بکټیریل ناروغۍ ده یا د بکټیریل انفیکشن څخه وروسته دغه کار رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده په خاص توګه سره دا بکټریاوې ممکن په ډېرو کم اوقاتو کې سیفلیس او اکثره وخت دا سپیروچیټس وي دا یو سپیروچیټل انفیکشن دی ګوري صحیح ده داسې متوجه یاست ګوري دا سپاینل کارډ دی او په مابین کې موږ تاسې پوهېږو چې ایچ شیپ ایریا ده دغه پوسټیریر اسپیکټ چې کله نیکروس وکړي ډاکټر صاحبانو او په نتیجه کې څه رامنځته کیږي ټب ډورسالس دا په دې پورې اړه لري چې په کومه ساحه کې د ټب ډورسالس رامنځته شوی دی ډاکټر صاحبانو اکثره وخت کېدای شي چې دا په توراسیک بکتریاو ورټیبراو کې دغه کار کیږي ډاکټر صاحبانو نو دا یوه پروګریسیو ډیجنریټیو ناروغۍ دی چې په پوسټیریر روټ اف د سپاینل کارډ یا سپاینل نرس کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو یا پوسټیریر کالن کې د سپاینل کارډ ډاکټر صاحبانو چې د چیش په واسطه دا رامنځته کیږي دا ډیجنریټیو ناروغۍ د یو قسم بکتریاو په واسطه چې هغوی ته موږ تاسې سپیروچیټس وایي یا سپیروکیټس بعضې خلک ورته وایي ډاکټر صاحبانو کله چې دغه ډیجنریشن رامنځته سي د سپینل کارډ شاوخوا تخریب سي بالاخره دغه خلک خپل توازن نسي ساتلی کوارډینیشن د لاسه ورکوي د عضلاتو د جاینټس ډاکټر صاحبانو او په نتیجه کې دا کسان په اټکسیا باندې اخته کیږي دغه ډول اټکسیا ته څه وایي لوکوموټر اټکسیا ورته وایي ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا کسان بالاخره د درد حس هم نه لري ډاکټر صاحبانو او تر ټولو مهمه نښه چې د ټب ډورسالس ډاکټر صاحبانو هغه څه دی ارجیل روبرټسن پوپیلز دی ارجیل یا هم ارجیل روبرټسن پوپیل څه ته وایي ډاکټر صاحبانو دغه کسانو سترګې جیبه دی د لایټ په مقابل کې ځواب نه وایي لایټ که کله زموږ ته د سترګو پوپیل پېژنئ کوچني کس چې ورته وایي دا ته چې رڼا ور ډېره سي دا کوچني سي او چې رڼا کمه سي دا غټ سي صحیح سو لایټ ریفلیکشن لري ډاکټر صاحبانو خو دغو کسانو ته چې ډاکټر صاحبانو کوم کسان چې په ارجیل روبرټسن پوپیل باندې اخته یعنی دا معنی په ټب ډورسالس باندې اخته نو په نتیجه کې دوی څه کوي ډاکټر صاحبانو د لایټ په مقابل کې هر څونه چې رڼا پرې زیاته پوپیل یې کنټراکشن نه کوي متوجه یاست یو او بل څه کوي ډاکټر صاحبانو کوارډینیشن یې بیا څو چنده سره سوی وي کوارډینیشن لا صحیح توازن ساتلی نو کوارډینیشنز دواړه سترګې اوس مثلا زه ستوري ګورم بله یوه سترګه زاړوم ما د ضرورت ده چې دا یوه سترګه وګورم خو لیکن دا بله سترګه خپله ورسره وړي ګوري دې ته کوارډینیشن وایي یوه سترګه تاسې واړوئ په دا بله کښته کولی شي څوک تاسې کوارډینیشن کوي خو کوارډینیشن تر ټولو مهم معاینات کوارډینیشن سره کوي موږ سره تاسې سره کوم کوارډینیشن معلوموي تاسې یو ته وګوره بیا دواړو سترګو ته ګورئ آفرین ګوته ورته ونیسه ورله واله داسې ورته ما ګوتې ته ګوره کرار کرار یې دغه ځای ته ور نږدې کو ګوره اخر درته چپکس
دواړه سترګې ورته راواړي ګورې ویني ګورې صحیح ده نو دغه حالت یعنی دا کسان چې لري ډاکټر صاحبانو د ټپ ډورسالس تر ټولو بله مهمه یو خلاصه پین سنسیشن دی مثلا په لاور لیم کې هر څونه چې ستنې پکې چې ښیې تر ځکه چې موږ پوهېږو په پوسټیریر ریسپیکټ باندې ټول کوم نیورانونه راغلي دي اپرنټ صحیح ده یا سینسوري نو سنسیشن دغه باید د لاسه ورکړي دا کسان یو سنسیشن د لاسه ورکړی وي او بل چې لري ډاکټر صاحبانو دا کسان د ارجل روبرټسن پوپیلز لري او بله مهمه نښه چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه دی جنرال پرالایسس اف د انسان جنرال پرالایسس اف د انسان څه معنی دی انسان جنرال پرالایسس what do you mean by انسان لیونتوب دا کسان اکثره وخت ممکن په جنرال پرالایسس باندې اخته وي او لیونتوب ورڅخه کیږي له دې کسانو څخه متوجه یاست ښه دغه سپیروکیټل انفیکشن چې دی ډاکټر صاحبانو د برین ډیر خطرناک وي کېدای شي چې بالاخره قرار سپینل کارډ ډیجنریشن داسې پسې روان ده ګورئ سپینل کارډ دا ټپ ډورسالس داسې کښته پسې ځي او حتی کېدای شي سنټرل نرف سیسټم ته انتشار وکړي او حتی کېدای شي که په خپل وخت سره تشخیص او تداوي ونه سي کېدای شي چې د ناروغ د مرګ سبب سي ډاکټر صاحبانو نو په دې اساس باندې تر ټولو مهم سبب دغه چې دی اراز او اسباب چې دي سوري اراز او علایم چې دي ډاکټر صاحبانو هغه چې دي موټر او سنسوري فانکشن لاس ته دي البته خصوصا د هغې ساحې کومه ساحه کې چې مثلا مشکل واقع شوی دي مثلا لکه چېرته دا په ټیون کې وي یا لمبر ساحه کې وي له هغې ساحې څخه لاندې به مثلا دا سنسیشن لري او له هغې ساحې څخه پورته بیا لري هم موټر اول کې ډاکټر صاحبانو یوازې سنسري انولمنټ وي وروسته بیا بالاخره موټر انولمنټ هم رامنځته دلته ما یو ډېر ښایسته پکچر سره درته ډاونلوډ کو چې په دې کې ډاکټر صاحبانو د ټپ ډورسالس خپل لغات تکرار شوی دي مثلا ډورسالس مینی DORSALIS صحیح ده او په دا ډورسالس کې د دې اراز ولایم تاسو ښوول شوي دي مثلا ډورسالس څه معنا ډورسل کولم ډیجنریشن د شا دا ته ډورسل کولم وایي که نه یو بل ارتوپیډیک پین متوجه یاست یا د اډوکو دردونه په اول کې انفلمیشن وروسته به بالاخره د درد ریفلکس له لاسه ځي بل شی وي ډاکټر صاحبانو ریفلکس د ټینډن یا شی ورته وایي ریفلکس ډیکریز دغه کسانو د ټینډن ریفلکس د لاسه ورکړی په دې خاطر خو پاټکسیا باندې اخته وي دا کسان شوټینګ پین ارجل روبرټسن پوپیلز لوکوموټر اټکسیا امپایرډ پروپروسیپشنز اینڈ سپلس کېدای شي چې سبب یې سپلس یا هم سپیروکیټس وي دغه یو بل پکچر هم دی ډاکټر صاحبانو د ټپ ډورسالس چې دلته ګوري په T8 لیول باندې دغه ډیجنریشن رامنځته شوی دی دغسې ډیجنریشن او پایله چې شوي ډاکټر صاحبانو د دغه حالت رامنځته کېدل چې دې ته موږ تاسې ټپ ډورسالس وایي کومه چې د پروګرسیو ډیجنریټیو ناروغۍ ده او د سپیروچیټس یا هم د سپلس په واسطه باندې رامنځته کېږي یا په بل عبارت دا د سنټرل نرف سیسټم انفلمیشن یا هم انفیکشن د چې د بکتریاو په واسطه د خاصو سره د کومو بکتریاو سپیروکیټس یا سپیروچیټس تاسو ورته وایاست کیټس ورته وایاست سپیروچیټس ورته وایاست که سپیروکیټس کیټس دواړه ورته وایاست نو د دې په واسطه یا هم د ټریپونیمو پالیډم په واسطه چې رامنځته کېږي وایرل انسفلایټس په د خیر راتلونکي کې وایو